احمدي صاحب وایي ستا له دې خبرې کرکه لرم ډېره چې ته ووایې چې ځم د خدای په امان. او ټپه ده ستا لیونی ملنګ راغلی په بهانه د خیر دیدن راټولوینه. سلګۍ سلګۍ ژوندونه ناقراره ژوند د تېر شه بیخي لکه اغزی اغزی د یاره ژوند د تېر شه. یو بل ته ګورو او یو ځای کې نو خبرې نه کړو زه او للی سره په بل انداز خفه غوندې یو. زړه مې تا غواړي خو ته کبرجن غواړې چې ازار مې کړي تر مرګه پورې یاره. هغه د یاد دي چې ویل به دې احساسه سر مې په زنګون کېږده. دې سړي به باور څنګه وکړم په خوله خندا په زړه کې لوی منافق. کبرجن خدای په مني ونه کړه لاړو ټوله شپه مې ورته سوې خیرې وکړې. ما دې په یو تصویر غزل ولیکه ما دې له یوې خبرې بیت جوړ کړل. بېخده ښکلی دی لالی ماشاءالله بېخده ښکلی دی لالی ماشاءالله ما پرې بایللی دی زړګی ماشاءالله. ستا په راتلو خزان موسم لاړ شي ستا په راتلو خزان موسم لاړ شي په کلي راشي پسرلی ماشاءالله. د دنیا کار کې ګوتې نه خړوي د دنیا کار کې ګوتې نه خړوي پلار را لوی کړی ګلالی ماشاءالله. دیارانو مازدیګر د فیسبوک د صفحې او همدا شان د یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د پیل شوه زموږ د شاعرانو ورونو لپاره ځانګړې شوې خپرونه چې پر مخړونکی زه احمد احمدي یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده لیدونکو موږ په دې پروګرام کې له شاعرانو ورونو سره د هغوی پر ژوند او همدا شان پر شعر او شاعرۍ او د شعر او شاعرۍ پر نورو اړخونو باندې ورسره خبرې اترې کوو. نن راسره په دې پروګرام کې یو بل ادبي شخصیت چې تاسو یې زما په چپ څنګ کې د سکرین پر مخ باندې ګورئ ذبیح الله احساس صاحب چې یو خوږژبی شاعر دی له ده سره به د هغه پر شعر او شاعرۍ باندې خبرې وکړو. احساس صاحب له هر څه مخکې تاسو ته په دې پروګرام کې ښه راغلاست ستړی مه شئ. قربان شمه احمدي صاحب زه هم په لومړی وار سره تاسو ته او د دې یارانو مازدیګر د پاڼې لیدونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. هیله ده چې دوی به روغ او جوړ وي او د صحت کلي به یې پر تن وي. مننه احساس صاحب. راځو د خپرونې په دې برخه کې درنه یو ښکلی غزل اورو یعنې د خپرونې آغاز به ستاسو د خولې په یو ښکلی غزل وکړو. قربان شم احمدي صاحب غزل دی ټولو یارانو ته د ډلۍ وایي چې په دې نه نثر کې یو تا وکړې مزې ملنګه په دې نه نثر کې یو تا وکړې مزې ملنګه چې ښه ډډه ورځې د یار تر دروازې ملنګه. او زه خوشحالیږم چې ته دلته راځې ملنګه زه خفه کېږم چې ته له کوڅې ځې ملنګه. او بیت دی پکې د خیر کیسه کې نه یې سترګې مړوې ملنګه هسې دیدن د بهانې را جوړوې ملنګه. له سل او زرو زړونو پورته شوې لمبې ملنګه یو چا هم دلته ماتې نه کړلې شیشې ملنګه. د ورځې هم بېسوره وم شپې شوګیرې ملنګه داسې درس راکړو بې وجدانه زمنې ملنګه. د ورځې هم بېسوره وم شپې شوګیرې ملنګه داسې درس راکړو بې وجدانه زمنې ملنګه چې دلته را نشې کړم تا ته اندېښنې ملنګه ځواني مې وخوړه غمونه و نشې ملنګه. زه ګوره نه اخلم له چا زار خیرې ملنګه ما ته یو څه وکړه د عشق مسلې ملنګه. که د احساس ته وکړې څو ښکلې ټپې ملنګه مهرباني به وي د ستا بې اندازې ملنګه. زبردست احساس صاحب محترم. واقعا چې یو ډېر ښکلی غزل مو راوړاندې کړ نور قضاوت به یې اورېدونکو ته پرېږدو. احساس صاحب راځو احساس صاحب د خپرونې په دې برخه کې درنه هم څو غزلونه په پرلهپسې ډول باندې اورو. قربان مشم عادلن بحر غزل دی البته دوه غزلې دي مسلسلې به یې ووایو. زلفې اوږدې خوند کا په مخ خورې خوند کا د ستا په ټول بدن کې دا سترګې مړې خوند کا په برني موسم کې ساز او نغمې خوند کا سړی په خوب موړ شي د ژمې شپې خوند کا دغه دوه ورځې ژوندون ډک له مزې خوند کا او چې وي د یار په تړاو درد شوګیرې خوند کا زما غزل خوند کا د ستا ټپې خوند کا ته ما خبرې مه کړه ستا اشارې خوند کا احساس د غره لمن کې میږي وزې خوند کا. احساس صاحب دا بیت یو ځل بیا اورو. قربان شمه احساس د غره لمن کې میږي وزې خوند کا. زبردست. یو بل غزل هم درنه اورو. ته یې په غاړه زانګې له تا زنځیره قربان کلک په سینه دې نیسم د چا تصویره قربان. ته یې په غاړه زانګې له تا زنځیره قربان کلک په سینه دې نیسم د چا
تصویره قربان نصیب زما هغه کړه زما تقدیره قربان غیږ کې مې وکړه دما غیږ کې مې وکړه دما ما کوه ویره قربان ښایست په تا تمام دی د ښکلو پیره قربان ښایست په تا تمام دی د ښکلو پیره قربان له ما شوې ولې دومره زیات بې تاثیره قربان او تا کړلو ټول جهان مات د وخت امیره قربان چې تا احساس یاد کړلو له تا بې شمېره قربان. احساس صاحب محترم ډېره زیاته مننه کوم له تاسو څخه واقعا چې یو ډېر ښکلی غزل مو راوړاندې کړ. احساس صاحب محترم که د یوې پوښتنې په ډول موږ له تاسو څخه وپوښتو یعنې تاسو څومره وخت کېږي چې شعر او شاعري کوئ او همداشان که په دې اړه هم یو څه معلومات راکړئ چې هغه کوم لامل او علت و چې تاسو دغې برخې ته راغلی احساس قربان مو شمه لومړی د دویم پوښتنې ځواب به درکړم چې د شعر سره زما زیاته مینه وه او زیاته علاقه مې درلودله ما به اکثره د خلکو شعرونه مطالعه کوله او بالاخره ما وکړل شول چې یو څو کرښې ولیکمه او د شاعرۍ په باره کې که ووایم چې تقریبا د یو نیم کال خواوشا کېږي چې زه شعرونه لیکم. مننه احساس صاحب. را به شو د خپرونې په دې برخه کې به درنه یو بل غزل هم واورو. قربان مو شمه انوري صاحب تاسو ته ډلۍ وایي چې په شړک باران تنهایي مړ به مې کړي له خپل جنان تنهایي مړ به مې کړي دغه د ژمي اوږدې شپې او ستا یاد سخت دی ګزران تنهایي مړ به مې کړي ته مې زړګی ته مې ځان یې یاره له خپله ځان تنهایي مړ به مې کړي او په زړه مې کلک د ستا تصویر نیولی یم پریشان تنهایي مړ به مې کړي. زبردست دی. ویل یې چې خدایه تل مو یو ځای لره له احساس ګران تنهایي مړ به مې کړي. زبردست و احساس. او یو بل غزل دی وایي چې بلا خوند کوي چکر په مازدیګر کې وي خوشحال یاران اکثر په مازدیګر کې چې په یو څه در وي ناست در سره څنګ کې څومره خوند کوي دلبر په مازدیګر کې. زبردست احساس صاحب دا بیت دوباره اورو. قربان مو شم چې په یو څه در وي ناست در سره څنګ کې څومره خوند کوي دلبر په مازدیګر کې راښکاره چې شي محفل پرې ټول رنګین شي د زما د زړګي سر په مازدیګر کې. زبردست. فرښتې پکې بدلیږي بهتر وخت دی بیا هم ځینې خل کړي شر په مازدیګر کې مازدیګر د محبت او مینې وخت دی تله ما شوې مرور په مازدیګر کې. زبردست دا بیت بیا اورو. قربان شم مازدیګر دی محبت او مینې وخت دی تله ما شوې مرور په مازدیګر کې او له کوڅې نه دی نهیلی ډک زړه راغلم تا چې پورې کړلو ور په مازدیګر کې او نشته د هیڅ رک د للی نشته احساس ځکه یم او تر په مازدیګر کې. احساس جانه راته ووایه په دې اړه چې د نظم لپاره مو هم کار کړی دی او که یوازې دغه د غزل په برخه کې خپل ادبي تنده ماتوئ. مننه احمدي صاحب ما د نظم شوق زیات لرم البته ما څو نظمونه لیکلي هم دي خو دا چې دا خپرونه د غزل لپاره ځانګړې شوې ده ما هم نظم نه دی راوړی خو نظم لیکلی شم او لیکلی مې دي. بالکل ډېره زیاته مننه احساس محترم دا چې په راتلونکي خپرونه کې به تاسو خپل نظم هم له موږ سره شریکوئ. واقعا چې دا خپرونه د غزلو دپاره ځانګړې شوې ده. راځو د خپرونې په دغه برخه کې درنه یو بل غزل هم اورو. قربان مو شمه ظلم په ما مه کوه خدای ته ګوره دومره جفا مه کوه خدای ته ګوره زړونه مو خدای ګو چې جوړ پاتې نه دي په کړس خندا مه کوه خدای ته ګوره خاموشي غوره که چې سر به وخورې د حق وینا مه کوه خدای ته ګوره او غم دې رغلی و ویل یې راته خوب تر سبا مه کوه خدای ته ګوره ما ته رډنګه شه زما په غېږ کې له ما حیا مه کوه خدای ته ګوره. قربان مو شم ما ته رډنګه شه زما په غېږ کې له ما حیا مه کوه خدای ته ګوره. ته دې زما یې ته به اوسې زما ته دې زما یې ته به اوسې زما بل ته مسکا مه کوه خدای ته ګوره. راته دعا کوه نږدې یم مرګ ته راته حرا مه کوه خدای ته ګوره. هغې ویل درنه قربان دې شمه زه احساسه د چا پروا مه کوه خدای ته ګوره. زبردست و احساس صاحب. احساس جانه دا چې زموږ د خپرونې وخت هم په خلاصېدو دی نو په وروستیو کې درنه د خوښې غزل اورو. قربان مو شمه غزل دی هغه یو وخت و بس چې ما به اورېدې سندرې د بلښته پر سر به ما ته غږېدې سندرې
او خلکو به وویل چې ضرور په چا مین دی سړی چې چا به وکړلې یو څو سوي ټپې سندرې تاسو به ټوله ورته وژاړئ د زړه له درده تاسې به ټوله ورته وژاړئ د زړه له درده کره برسېره کړم خپل ذهن کې پرتې سندرې او په یو محفل کې 15 غزل ووایي اوس پخوا به خلکو محفلو کې کړې اوږدې سندرې په جادوګر غږ یې چې کړلو زمزما زما غزل ځکه مې وغوښتل چې واورم د هغې سندرې اوس وایم هسې لیونی وې په تا څه شی وه چې دومره زیاتې دې احساسه خوښېدې سندرې زبردست احساس صاحب ډېره زیاته مننه چې راغلی زموږ دعوت مو ومنه او په خپرونه کې له موږ سره حاضر شوی قربان مه شمه له تاسو هم مننه چې موږ ته مو وخت راکړ ډېره زیاته مننه له تاسو هم یارانو مازدیګر د فیسبوک د صفحې او همدا شان د یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ مرکه له ذبیح الله احساس ورور سره تر یوې بلې داسې خپرونې چې موږ به بیرته ستاسو لپاره په دې پروګرام کې حاضرېږو ما احمد احمدي ته اجازه راکړئ د خدای په امان ښې چارې ښه وختونه